السلام علیکم ورحمت الله. په دې هیله چې جوړ او روغ به یاست. نن به زموږ ستاسو د درس موضوع سمارټ آرټ وي. سمارټ آرټ کې موږ کولی شو مختلف شکلونه رسم کړو. دا شکلونه د دې لپاره دي چې موږ تاسو یو شی پر برخو یا پر اجزاو باندې وویشو. فرض کړئ یو اداري سټاف یا اداري کارمندان دي، نو موږ تاسو یې پر برخو ویشو او راځو لومړی له رئیسه پیل کوو، بیا به امیران او داسې په ترتیب سره سلسله ورته جوړوو. یا کومه شجره چې خلک جوړوي د هغه لپاره کارول کېږي. همداسې یا د یو صنف و، د یو کورس و، د یو درس هغه کوم مضمونونه چې دي هغه ټول پکښې کې لیکل کېدای شي چې دلته دغه شی تدریسېږي. یا فرض کړئ موږ کمپیوټر داسې تعریفوو، اوس کمپیوټر تعریف کوي، له هغه وروسته وایي چې کمپیوټر په دوو برخو ویشل سوی ده. د هغه لپاره دا یو ډیزاین راکړو تر څو پورې زموږ او ستاسو هغه لیکنه ورباندې ښایسته شي. نو سمارټ آرټ کې موږ تاسو مختلف ډیزاینونه رسمولی شو. هر یو ډیزاین چې مو خوښ شو هغه به کلیک کړئ، دلته به یې اوکې کړئ. کله چې مو اوکې کړئ هماغه ډیزاین به تاته په وروسته صفحې ته راشي او بیرته رسم به شي. دلته اوس موږ تاسو کولی شو ځینې شیان نور پکښې کې اضافه کړو، لکه آرټ شیپ دی. په آرټ شیپ کې موږ تاسو کولی شو آرټ شیپ افټر ورته کلیک کړو، تر دې وروسته به یو بل شیپ موږ تاسو ته اضافه شي. همداسې آرټ شیپ بیفور دی کې موږ تاسو کلیک کړو، نو مخکې به یو بل شیپ راته اضافه شي. آرټ شیپ اباف دی، تر دې پورته به یو شیپ راته اضافه شي. او آرټ شیپ بیلو دی، تر دې لاندې به یو شیپ راته اضافه شي. او که چیرې موږ غواړو چې فرض کړه شجره له دغه کس څخه یا د معلومات له دغه ځای څخه نور اضافه کړو، نو بیا موږ تاسو راځو اډ اسسټنټ ورته کلیک کوو. کله چې مو اډ اسسټنټ ورته کلیک کړئ، نو په اتومات شکل سره موږ ته له دې ځای څخه معلومات د اضافه کېدو ځای برابر شه. اوس موږ تاسو څونه شیپونه غواړو دلته اضافه کولی شو. دا ټول شیپونه به همدغه یو شکل اړوند دي. همداسې اډ بولټس دی، د دې لپاره به شکل بدل کړو تر څو دا راته فعاله شي. نو موږ تاسو دا شکل ډیلیټوو او یو بل شکل رسموو تر څو پورې موږ تاسو ته اډ بولټس فعاله شي. اوس به دلته راشئ، دغه لومړی شکل چې دی دا به یوازې انتخاب کړئ. کله چې مو دا انتخاب کړئ نو اډ بولټس موږ تاسو ته فعاله شوی دی. فرض کړئ دلته موږ نومونه لیکو، احمد مو ولیکئ. زه غواړم په دې خانه کې دوهم نوم هم ورسره ولیکم، نو اډ بولټس ورته کلیک کوو. دا به یو نښان ورکړي او موږ تاسو ته به دوهم نوم هم ولیکي. ټکسټ پین کې کولی شو خط ورته ولیکو، خو د دې لپاره موږ ضرورت نه لرو چې ټکسټ پین څخه استفاده وکړو، ځکه دلته چې پر هر شیپ باندې کلیک وکوئ نو هغه شیپ سره ډایرکټ خط لیکل کېږي. خو بیا هم که چېرې غواړئ ټکسټ پین څخه خط ولیکئ، نو له دې ځای څخه کولی شئ خط ورته ولیکئ تر څو پورې دا درته راسي ولیکل شي. پروموټ او ډیموټ دی. پروموټ کې پرمختګ کوي، ډیموټ کې بیرته پر شاتګ کوي. فرض کړئ زه ډیموټ کوم، نو دلته موږ تاسو ته یو شیپ راکم شي، 4 شیپ وکړو. اوکې پروموټ کوم، نو پروموټ کې به یو شیپ بیرته ور اضافه شي او دا به مخکې ولاړ شي. رایټ ټو لیفټ به کې بیا چیرې کلیک کوئ، نو راسته طرف ته چې دا کوم څه لیکلي هغه به چپه طرف ته راځي او د چپه طرف ته به راسته طرف ته. موږ تاسو یې کلیک کوو، کله چې مو کلیک کوئ اوس د راسته طرف شیان چې دي هغه چپه طرف ته ولاړل او د چپه طرف ته راسته طرف ته ولاړل. همداسې موږ تاسې موب اپ لرو. دا کوم شیپ کې چې ما به سیر لیکلی دی دغه شیپ اوس زه موب اپ کوم. لوړ یې وړمه نوم موږ تاسې کلیک کوو، تر یوه به مخکې کېږي ان تر دې چې اول سر ته ورسېږي. او موب ډاون به بیرته موږ تاسو ته وروسته کېږي او تر ټولو اخره پورې راځي. هر څومره چې تاسو غواړئ شیپ مخکې کړئ موب اپ ورباندې کلیک کوئ، او که مو چیرې غوښتل چې شیپ وروسته کړئ نو موب ډاون ورباندې کلیک کوئ. د دې شکل فعاله کولو لپاره به راسو بیرته همغه اولنی شکل چې موږ تاسو راخیستی وو هغه به راخلاص کړو. موږ تاسو به دلته راسو او له دغه ځای څخه به دغه لومړنی شکل چې موږ تاسو راخلاص کړی وو دا به راواخلو. اوس دلته موږ تاسو لیاوټ لرو. که سټنډرډ حالت کې همدغه عادي حالت دی او دغه نورې شکلونه دي. هر شکل کې چې تاسو غوښتل جوړ یې کړئ نو هغه شکلونه ټول دلته درته ستا همغه شکل انتخاب کړئ تر څو پورې همغسې درته جوړ شي. لیاوټ کې بیا دلته موږ تاسو کولی شو دا شکل یې وربدل کړو. کوم دغه شکل چې موږ تاسو راخیستی دی دغه اړوند نور شکلونه دلته موږ تاسو ته په لاس راځي. موږ تاسو پرې کلیک کړو ډایرکټ به همغه شکل راته بدل شي. چینج کلر کې موږ تاسو ته رنګونه بدلیږي. دا شیپونه به بیا مختلف رنګونه یو له بل سره لري، نو کولی شئ له دې ځای څخه هر رنګ چې ستاسو خوښ وي همغه رنګونه ورسره انتخاب کړئ او ورسره راواخلئ. فرض کړئ موږ دا رنګ انتخاب کړئ، نو اوس مو د دې لپاره یو تصویر هم راواخلئ. اوس به تصویر موږ تاسو ته په عادي شکل کې ښودل کېږي او هماغسې به نه وي. دا رنګ مو انتخاب کړی دی، خو تصویر چې مو کله ورته راواخلئ تصویر موږ تاسو ته په عادي شکل سره ښودل کېږي. موږ تاسو راځو دلته چینج ته او ریکالر پکچر ورباندې کلیک کوو. کله چې مو دا ریکالر پکچر ورباندې کلیک کړئ ډایرکټ به تصویر خپل رنګ بدل کړي او داسې به شي لکه څنګه چې د دا شیپ رنګ دی. د شیپ د رنګ تاثیر به پر تصویر باندې وي. خو که چیرې موږ تاسو راسو دا بیرته دا انتخاب ایسته کړو، انتخاب چې مو ایسته کړئ تصویر به بیرته په خپل عادي حالت کې ښودل کېږي. سمارټ آرټ سټایل کې موږ تاسو کولی شو مختلف سټایلونه ورباندې اپلای کړو. په مختلفو سټایلو کې یې جوړ کړو. کومو سټایلو کې چې تاسو خوښ یې په همغه سټایلو کې یې تاسې جوړولی شئ. هر سټایل چې مو خوښ شو همغه سټایل به ورباندې کلیک کړئ، تاسو ته به په هغه شکل سره جوړ شي. ریسیټ ګرافیک کې تاسو بیرته خپل حالت ته راوساسئ. کوم تغیرات چې تاسو ورباندې راوړي دا به ټول له منځه ولاړ شي او بیرته به خپل عادي حالت ته راشي.
فارمټ ټیپ چې راځو په فارمټ ټیپ کې لومړی موږ تاسو ایډیټ ان 2D لرو دا اوس په 3D شکلو کې د سټایل ورکول شوی د خو که ته غواړې تغیرات پکې کې راولې ایډیټ ان 2D ورته کلیک کړه دا به خپل ساده حالت ته واوړي او ته به تغیرات پکې کې راولې کله چې تا خپل تغیرات پوره کړل بیرته راشه دا ایډیټ ان 2D کلیک کړه کله چې کلیک کړې هغه انتخاب ایسته شي او تا ته بیرته د خپل شکل 3D حالت ته واوړي همداسې چین شیپ کې ته کولی شې دا شیپونه ټول یو له بل سره بدل کړي تر څو دا ډیزاین دې نور هم ښایسته راسي نور هم ښه راسي نو موږ تاسې راځو د هر یوه ته جلا جلا شیپونه انتخابوو تر څو بیا دا زموږ ستاسې ډیزاین چې دی دا نور هم ښه راسي همداسې په لارجر کې موږ تاسې کولی شو کوم شکل څه انتخاب شوی دی دا شکل غټ کړو او په سمالر کې کولی شو کوم شکل څه انتخاب شوی دی هماغه شکل بیرته کوچنی کړو له دې ځای څخه وروسته دا کوم تنظیمات چې تاسې وینئ دا ټول هماغه د شیپ تنظیمات دي چې په تېره ویډیو کې موږ تاسې کار ورباندې کړی و انشاءالله مشکل به نه وي خو بیا هم که مو چیرې تعقیبول نو بیا بیرته هماغه ویډیو ورسره وګورئ تر څو پورې سر مو ورباندې خلاص شي ټول هماغه د شیپ اړوند تنظیمات دي کولی شئ په دې شیپ باندې نور هم تغیرات راولئ تر څو دغه ستا ډیزاین چې دا نور هم ښه راسي او نور هم ډیزایني شي تر بیا او بلې ویډیو مو پر الله سپارم ښې چارې